دوستانو یو پلار خپله سکه لور ډیر په بې دردۍ سره قتل کړې ده. دغه واقعه څه موده مخکې په لاهور کې مخې ته شوې ده چې یو پلار خپله سکه لور چې عمر یې 30 کاله و قتل کړې ده. ټوله واقعه در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه میلویږي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه پنجاب کې را مخې ته شوې ده چې یو پلار خپله سکه لور ډیره په بې دردۍ سره قتل کړې ده. پلار یې پولیسو هم نیولی دی. د پولیسو تفتیش مطابق او د پلار د بیان مطابق ټول حقیقت مخې ته راغلی دی. پلار یې خپل بیان کې پولیسو ته ویلي دي چې زما لور د کور نه تښتېدلې وه او یار سره چې هغه هلک په زموږ کور ته راتلو، یعنی هغه هلک زما د لور د کالج ملګری و. ما د خپلې لور تقریبا 4 میاشتې مخکې د هغوی کویدن کړې وه او د کویدن نه بعد زما لور دغه هلک سره وتښتېدله او څو ورځې بعد هغه هلک بیرته زما کره راوستله چې په دغه هلک مخکې هم د جنۍ سره د زنا FIR درج دی. کله چې هم د هلک پلار زما سره رابطه وکړه چې جنۍ مونږ له راکړه، نو څو ورځې بعد زه په دې خبره راضي شوم او ما ورته وویل چې زه جنۍ درکوم. او کله چې ما د ځان سره په موټر سایکل کینوله نو زما په زړه کې دغه خبره وه چې زه یې قتل کړم. کله چې په لاره کې یو قبرستان ته ورسېدم نو بیا ما د موټر سایکل نه کوزه کړه او یو طرف ته مې بوتله، نو هلته مې په چړو ووهله او قتل مې کړه. نو دوستانو که تاسو وګورئ او زیاتر به تاسو کتلي هم وي چې داسې ډېرې واقعګانې را مخې ته شوي دي. نو د دې اصل وجه دا ده چې اکثر د جینکو خپل خاوندان نه وي خوښ او یا نور څه وجه وي، خو پلارانو ته پکار دي چې کله هم تاسو د خپلو لور خور رشته کوئ نو د هغوی نه یو ځل تپوس لازمي کوئ، نو بیا به هیڅکله هم داسې واقعګانې را مخې ته کیږي نه. دوستانو زموږ تر دې پورې ویډیو وه چې د سره مو شریکه کړه. که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ، چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لویله په امان.